آنلاین اکیډمي څنګه جوړولی شو؟ شاګردان څنګه پیدا کولی شو؟ د درس طریقه باید څه رقم وي؟ فیسونه څنګه راغونډولی شو؟ نیت باید زموږ او ستاسو څه شی وي؟ او آیا ګټه لري او که نه لري؟ بې له شکه چې ډېره ګټه پکې ده. ما په خپله باندې په سلهاو داسې اکیډمیانې لیدلي دي په ګاونډي هیواد کې. یعنې که څوک وایي چې زر اکیډمیانې دي که نه په ګاونډي هیواد کې، دا بیا هم کمه ده. دومره ډېرې اکیډمیانې، دومره ډېر استادان مصروفه دي، دومره په سلهاو په لکاو خلک هلته پکې مصروفه دي. دا یو ډېر بهترین کار ده، هم پکې ثواب شته ده او هم پکې فایدې شته دي، منافع پکې شته دي. او ښه خبره دا ده چې د قرآن د زده کړې په مقابل کې فیس اخیستل دا جواز هم لري. لکه نبی علیه الصلاة والسلام په یو حدیث کې فرمایلی دی چې هغه بهترینه روزي چې تاسو یې اخلی هغه ده چې د قرآن د تعلیم په مقابل کې اخلی. نو تاسو کولی شئ چې ماشومانو ته درس ورکئ، هغه هم په آنلاین بڼه باندې. په واتساپ کې خو نن سبا ډېر ښه ماشاءالله پروګرامونه او ورځ تر بلې اپډیټ کیږي. صحیح شوه، ډېر ښه آپشنونه پکې راوتلي دي. فرضاً چاته دې زنګ ووهه، دغلته 3 نقطې دي که نه، په هغه باندې کلیک که هلته راځي سکرین شیر. نو چې ته سکرین شیر وایې، ستا دا موبایل به شاګرد ته هلته ښکاره کېږي، ستا دا موبایل به د شاګرد موبایل کې ښکاره کېږي. نو چې ته دلته هر شی ورته خلاصې، ورته لیکې، هغه لکه تخته غوندې ماشوم یې ویني او هر څه په ډېره ښه طریقه باندې زده کولی شي. ماشوم ته هم ویني، که ستا خوښه وه ځان ورته ښیې کامره آن که، که ځان دې خوښه وه ځان نه ورته ښیې کامره دې آف که. نو په ډېره بهترینه طریقه باندې دا تدریس په مخ باندې ځي، پرته له دې چې ته محتاجه شي بل چاته او یا ماشوم خسته شي. نه، هم ماشوم یو څه شی ویني، ورته غټئ، ورته وړکی کې، یو څه شی ورته لیکې، په کیپ نوټ په نامه باندې پروګرام ده په هر موبایل کې. نو دا په ډېره ښه طریقه باندې تاسو تدریس کولی شي. اوله مهمه خبره زه راځم چې دا ویډیو اوږده نه شي. شاګردان څنګه پیدا کولی شو؟ د شاګردانو پیدا کول په ابتدا کې لږ مشکله دي، خو تاسو د دې لپاره بهترینه طریقه چې په لاره یې اچولی شئ هغه دا ده چې مهرباني وکړئ دعوت شروع کړئ. دعوت دا ډېره بهترینه طریقه ده. آنلاین دعوت شروع کړئ. حتما تا تجوید ویلی، حتما تا دینی علوم څه ناڅه ویلي دي، احادیثو نه خبرې، د قرآن کریم دی الحمدلله ویلی، نو خلکو ته ورسوه دا شی. مهمه دا چې دقت باید وکړي، غلط شیان ونه رسوي، کمزوري شیان ونه رسوي، ته باید پوه واوسېږي. صحیح شوه؟ دا اکیډمي عام خلک یې هم جوړولی شي، خو که قاري صاحب یا یو داسې یو نفر چې پوهنتون نه فارغ وي، شرعیات یې ویلي وي یا په انګلیسي باندې ښه پوهېږي، یا دغه رقم نفر یې که جوړ شي دا بیا بیخي ډېره ښه راځي. صحیح شوه؟ دعوت کوئ، په ضمن کې ورسره تاسو خپل اعلانات هم چلولی شي. فرضاً یو ویډیو ته کې او په هغه کې ته د نیت په اړه باندې خبرې کوي، په اخره کې کولی شي اعلان واچي، یا ستا ویډیو روانه ده معلومات خپروي، کولی شي چې په منځ کې یو ځای کې ولیکي د خپل اعلان چې آنلاین درسونو لپاره موږ سره په دغه واتساپ باندې اړیکه نیولی شي. وچ په وچه اعلانات دا دومره تاثیر نه کوي چې ته خلکو ته اله اکیډمي لرم، اله شاګردان غواړم، اله فیس کم ده او دا تاثیر نه کوي. ته باید خلکو ته یو څه وړاندې کې مفت چې خلک له تانه مستفید شي، یو څه درنه زده کړي، بیا په ضمن کې ورسره اعلانات کوه. نو دغه ډېره بهترینه طریقه ده، په ډېره ښه طریقه باندې انشاءالله تا ته به شاګردان پیدا شي. یوه ویډیو ده چې وایرل شوه او ښه مخکې لاړه، 15-10 شاګردان هم درته پیدا کېدلی شي. نو دا ډېره بهترینه طریقه ده. دعوت کوه، تلاوتونه کوه، عادي احکامات خلکو ته بیانوه، د هغوی سوالونه راخله جواب ووایه. په دې طریقه باندې به ستا دعوت هم رواني، الله به اجر هم درکړي او په ضمن کې به ورسره یو کار هم انشاءالله روانولی شي. هغه شاګردان ته یې په خپله باندې اول کې واخله تر څو ستا ضرورتونه پوره شي. صحیح شوه؟ بیا چې وخت تېرېده کولی شي چې نورو چاته هم ورکړي، یو څه به تا ته پاتې کېږي، یو څه به هغوی ته پاتې کېږي. نو څومره ښه طریقه شوه. یو چاته به د خیر رسولی وي، تا په ذریعه باندې به د یو چا کور ته انشاءالله یوه مړۍ روزي روانه وي. د درس طریقه ډېره مهمه ده چې باید موږ تاسو درس په داسې طریقه باندې ورکړو چې هغه ډېره اسانه وي. قرآن الله اسانه کړی ده، موږ یو تاسو باید سخت نه کړو. په دې اړه زما ډېرې ویډیوګانې نورې شته دي. فرضاً ماشوم ته ووایه الف خو یې زده کړه، چې زبر پرې راشي څنګه ویل کېږي ماشومه دا الف؟ ا. که زیر پرې راغی څنګه ویل کېږي؟ ا. که پیش پرې راغی او. داسې مور ته چې الف زبر ا، الف زیر ا، الف پیش او، دا څومره اوږد شو. اسانه که لنډ یې که ورته ا ای او خلاص، ماشوم په دې باندې پوه شو.
فرضاً بچیه الف ته 2 زیرونه پې راغله څنګه ویل کېږي؟ ان. 2 زبرونه پې راغله څنګه ویل کېږي؟ ان. 2 پیشونه پې راغله څنګه ویل کېږي؟ اون. څومره اسانه، ان ان اون خلاص. اوس چې دو ورته راولګېږي الف 2 زبر ان، الف 2 زیر ان، الف 2 پیش اون، څومره سخت شو. هغه چې قرآن شریف کې الف وویني 2 زبرونه ته بیا نه پې پوهېږي، ځکه تا هلته بل رقم ورته ښودلی. نو ډایرکټ مستقیما داسې ورته وښیه چې الف باندې 2 زبرونه راغلل، که ب باندې راغلل، بس خلاص دا ان ویل کېږي، دا بن ویل کېږي. قرآن شریف کې چې داسې راشي مستقیما یې وایي، هېڅ مشکل نور نشته. صحیح شوه که نه؟ دا ډیره مهمه ده چې د درس طریقه باید ستاسو ډیره اسانه وي. ماشومانو ته کله ناکله یو شی ولیکئ، یو شی ورښکاره کوي، لکه دا سترګې باندې چې څوک یو څه شی وویني ډېر ښه زده کولی شي. نو په واتساپ کې الحمدلله دا د سکرین شیر دا ډېر یو ښه آپشن ده، که نه پې پوهېږئ له چا نه یې زده کوئ او په خپله باندې ګوتې پکې ووهئ، ډېر څه به انشاءالله تاسو زده کړئ. صحیح شوه؟ نو د درس طریقه باید ستاسو ډیره اسانه وي او کوشش باید تاسو دا وکړئ چې ابتدا کې ماشوم فقط روان شي. چې یو ځل روان شو یعنی فقط قاعده تاسو ورسره ووایئ، اخرنۍ سپاره ورسره ووایئ او اوله سپاره ورسره ووایئ، بس نور ماشوم خپله پرېږدئ چې هره ورځ 2 آیتونه 3 آیتونه بیا کره کره ورته زیاتوئ، یو وخت کې نیمه صفحه، بیا یوه صفحه، تر 2-3 صفحو پورې ماشومانو ته انشاءالله هغه به وایي، تاسو فقط غوږ ورته ونیسئ خلاص. اکثره ماشومان چې اشتباهات کوي هغه په حروف مدهو کې کوي، ډېر اشتباه. مده، حروف مده تاسو الحمدلله پوهیږئ. الف باندې چې زبر وي، نه الف نه وړاندې چې زبر وي، الف واو نه وړاندې چې پیش وي او یې نه وړاندې چې زیر وي، دې ته مده وایي. نو دغه کې کوشش وکړئ چې ماشومان ښه متوجه کړي تر څو دغه اصلاح شي. ماشوم به نور په خپله باندې سبق وایي، تاسو فقط غوږ ورته ونیسئ، آرام ورته کښېنئ او کوم ځای غلطه و هغه پې 1 وارې 2 وارې پې تکراروئ. نو دا د درس طریقه شوه. فیسونه څنګه راغونډولی شي؟ فیسونه اول کې خپل نوم باندې رالیږئ. افغانستان ته چونکې بانکي سیستم ډېر خراب ده دلته، نو تاسو مجبور یې چې د حوالې له لارې تاسو ته راولیږي. رالیږي به یې د 2 میاشتو 3 میاشتو یو ځل راغواړئ، تر څو تاسو وخت هم ضایع نه شي، په ارامه سره ورځئ، خپله تذکره مو ورلیږئ او تاسو ته به یې رالیږي، تاسو یې تسلیموئ. چې بیا کار له خیره غټ شو، فیسونه حوالې ډېرې زیاتې شوې، بیا تاسو کولی شئ د بل چا نوم ورکړئ. یا داسې خلک شته دي په سرایونو کې چې هغوی فقط ستاسو دا فیسونه راغونډوي، یو ځای کې درته محفوظ ږدي، د میاشتې یو څه معمولي تنخواه که ورکوئ بس خلاص تاسو ترې نه بېغمه یې، په یو ځل ورځئ هغه ټولې پیسې رااخلئ. صحیح شوه؟ په آخره کې مهمه خبره د نیت ده. نیت باید ستاسو دا وي چې دغه ماشومان، دغه شاګردان چې تاسو سره شوي دي، دا په آینده کې ښه مسلمانان واوسېږي. ځکه ماحول متاسفانه خراب د خارج کې فتنې دي. مهمه خبره دا ده چې دغه ماشومان، دغه شاګردان د دوی باید آینده کې فکر صحیح وي، حلال او حرام وپېژني، عقیده یې باید برابره وي. دا ډېره غټه خبره ده. زړه مو ورته تنګوئ. ماشوم باندې تاسو مهرباني وکړئ، دغه نورو هیوادونو کې دوی تجارت جوړ کړی ده 10 کاله، تاسو یقین وکړئ چې 8 کاله ماشومانو باندې ضایع کړي، بیا هم ماشومانو څه شی نه دي زده کړي. 3 کاله، نهایت زیات نه زیات 4 کاله کې تاسو دا ماشوم باید فارغه کړئ. هغه ماشوم چې 3 ورځې تاسو سره سبق وایي، خو که 4 ورځې 15 ورځې سبق وایي، هغه باید تاسو 2 کالو کې، نهایت 2.5 کالو کې بس خلاص فارغه یې کوئ. باید ټول عمر دې ته مه کښېنئ، نور شاګردان انشاءالله درته پیدا کېږي، نور درته پیدا کېږي. نو د شاګردانو د اصلاح، د تربیت دا نیت باید خامخا تاسو سره وي، نه دا چې فقط قرآن له رویه زده کړي، نور یې په مخه ښه شه. آینده کې د هغه و د غیر مسلم هېڅ فرق سره نه کېږي. دا د افسوس ځای ده. باید تاسو هغوی ته اخلاق ورښیئ. ډېر بعضې خلک دي فقط دعاګانې ورښیي که نه، دا دعاګانو باندې اخر د هغه نه عقیده برابره شوه، نه ایمان جوړ شو، نه زړه مطمئن شو. صحیح ده، دعاګانې هم تاثیر کوي، ګټور شی دی، خو تاسو فقط دا رقم کوئ چې دعاګانې ورښیئ خبره ختمه نه. په فکر یې کار وکړئ، په عقیده یې کار وکړئ، اصلاح یې کوئ او کوشش وکړئ چې انشاءالله هغه په خپل دین باندې عزتمن واوسېږي، په آینده کې دی ښه مسلمان واوسېږي. دا تر ټولو ډېره مهم هدف ده چې باید موږ او تاسو یې د خپل ځان لپاره وټاکو. دا کار زموږ او ستاسو به هم ثواب ولري او هم په دنیا کې موږ او تاسو ته ګټه رارسېږي. امید ده چې انشاءالله په افغانستان کې آینده کې په سلهاو په زرهاو اکیډمیانې انشاءالله جوړې شي او هم دلته خلکو ته خیر ورسېږي او هم هلته. چینل مې جوړ کړی ده، نوی ده، در سره سبسکرایب یې کړئ. ډېره مهرباني.